دې کې اشاره یہی چې ماته د یار د کور هغه ګنده اوبه چې دي هغه د جنت دی رو د تسنیم سي تشبیه ورکوي حاجي صاحب شعر ده چې دا د وخت د فرعون ځکه سر تسلیم دی دا د وخت د فرعون ځکه سر تسلیم دی چې په هر سنگر ډیره ورته کلیم دی شیخ زہد کا جبار قہار یادیگی فاکر صاحب شیخ زہد کا جبار قہار یادیگی زرن خیمہ دا ځکه چې رحیم دی شیخ زہد کا جبار قہار یادیگی زرن خیمہ دا ځکه چې رحیم دی وخت مغول د تقدس گریوان پر راکړو سمندر صاحب وخت مغول د تقدس گریوان پر راکړو هر که ښکلي زندگی د خو جهیم دی دوزخ جهیم میرویس خان او باچا خان د دنیا لاړل میرویس خان او باچا خان د دنیا لاړل ہر پختون کا اقربا لري یتیم دی او مخکې شعر د فقیر صاحب چې کمال د جلال په مخ کې هیڅ شي چې کمال د جلال په مخ کې هیڅ شي بت شکن کا غزنوی کا ابراہیم دی مننه چې کمال د جلال په مخ کې هیڅ شي بت شکن کا غزنوی کا ابراہیم دی مخ کې سوچ وکړه د نورو ښکلاګانو مخ کې سوچ وکړه د نورو ښکلاګانو چې نالی د کوسی رود تسنیم دی رود تسنیم دی دا ځنې ملګري که هغه کې راشي شکي دا د جنت یو نهر ده جنتی نهر ده تسنیم دې کې اشاره یہی چې ماته د یار د کور هغه ګنده اوبه چې دي هغه د جنت دی رو د تسنیم سي تشبیه ورکوي مخکې سوچ وکړه د نورو ښکلاګانو مخکې سوچ وکړه چې یار به څنګه وي یا د یار انداز به څنګه وي مخکې سوچ وکړه د نورو ښکلاګانو چې نالی د کوسی رو د تسنیم دی او مخکې شعر ده زمانې نه جوړ مزره د کنډو شو دا کنډو باندې مزره چې د کومې مخاوي پاسونه بل هغه په یو انګل نشي ټینګېدلی زمانې نه جوړ مزره د کنډو شو زما فکر هم په هغه ځای مقیم دی دلته شاعري چې زه د زمانې سین نشم چلېدلی یو رنګ یم زه بس هغه یو هغه کې ومه که نه نو یو رنګ کې مو څوک خوښوي نه ولې چې په یوه چې وي نه هغه خو اکثر خلک نه خوښوي نه چې زمانې نه جوړ مزره د کنډو شو زما فکر هم په هغه ځای مقیم دی ما امین ته د مینې نظر بس دی ما امین ته د مینې نظر بس دی باقی څه دي که فردوس دی که نعیم دی جنت فردوس جنت نعیم